السلام علیکم ورحمت الله. خالد دیګ ته ولاړم خو مسله داسې ده چې وریجې اچول شوي پیک شوي. موږ تورخم ته ناوخته راورسېدو. تورخم کې بیا هم نن غرمې لپاره به تقریبا 1000 مهاجرین وروڼه زموږ میلمانه مرسته موږ سره کړې وه. یو حاجي صاحب دی په عمان یا قطر کې اوسېږي، الله دې خیر ورکړي. تقریبا 800 خوراک لپاره هغه پیسې رالیږلې دي او همدارنګه دلته چې کومه سا افتتاح کوم موږ سا ووهله هغه کې هم پوره حصه اخیستې سولر شیشو تختې. الله دې خیر و برکت ورکړي. نوم یې نه اخلم، نوم موږ تیار ډوډۍ پیک کړې ده، دننه ایښې ده. راځه پیکنګ خو ماشاءالله ښه ښایسته شوی دی او اوس به یې له خیره بارو تقریبا دا دی څه کم 12 بجې دي، وړو به یې تقسیمو به تر څو پورې زموږ هغه راغلي مسافر وروڼه یو وخت ډوډۍ خو په اسانه وخوري. السلام علیکم. مهمه خبر ده زموږ شینواری ورور له هر څه نه مخکې خپله ورته پلتۍ وهلې. زه به داسې څنګه راشم، الله تاسو ته خیر درکړي. زه د وریجو د دې خلکو مخکې وسکمه چې پستې دي که نه. استاذه نرمې د بخکړې خیر اوسې. استاد اصلا چې دی ازبک دی که نه؟ نو تورخم کې ترکمن دی ماشاءالله. نو دې خو وریجو کې نوم لري، نو ښه دی ماشاءالله. وریجې ښې پستې دي. زموږ دا ورونه چې راغلي دي لږ زراغم دي، څومره ستړي دي که نه، دا چې وخوري لږ به ورسره ښه شي. او دا داسې وریجې دي چې اکثره خلکو نه یې خوړلي ګوره، خصوصا ترکمني. کسایی که از پاکستان میان انشالله بار اولش هست که تست میکنم. خب خدای دې خیر درکړي. ډاکټر صاحب ها وخت تاسو خورئ نه نوش جانې که انشاءالله دا به تقسیمو نور را سره اوسې تر اخره. او هغې نه وروسته چې کله مو ډوډۍ تقسیم کړه بیا به د سا افتتاح هم کوو، هغلته به هم را سره پاتې شئ. والله مو خوشحاله تاسو هم غواړئ یو ورور لپاره دغه یو وخت ډوډۍ ورکړي، دا هم غټه خبر ده. نو یو ورور وایي چې زما وس نه کېږي، اقلا دا خو دې وس کېږي چې یو کافي پیسې راواستئ موږ ته، موږ به یو دو فامیلو ته ډوډۍ ورکړو. $1.5 باندې دغه خوراک مو ورکوی شو. سکرین باندې لینک در ښکاري، د کې ځان ثبتوی سي، نو هېڅ بهانه نه در پاتې کېږي. نور را سره تر اخره پاتې سئ، دا به تقسیمو بیا به خدای پاماني کوو. السلام علیکم. روسانو راغلو بالاخره خدماتو ځای ته. دغه زموږ مهاجرین وروڼه دي او دوی ته وخله ورو او الله دې مل شي. دا وخله بچه نو انشاءالله دوی ته به دا تقریبا څه کم 1 بجه ده، لږ ناوخته سو. ډوډۍ خو دې نه ده خوړلې؟ ښه تا هم نه ده خوړلې؟ نو دغه ستاسو هغه اخلاص دی دغه خلکو سره د دوی فقط موږ او تاسو ته سترګې دي اوس لپاره در څو دلته د دوی بایومټریک کېږي، ثبت نام کېږي، بیا هر یو خپل ولایت ته انتقالېږي. نو تر هغې پورې زموږ او ستاسو مېلمانه دي. صحیح شو مهرباني. نو کورونو ته به هم باقي مانده به کورونو ته رسو. دی تیار دلته ولاړو. ځه ورور ځه. نو که چېرته غواړئ تاسو هم د دې خلکو مېلمستیا کې برخه واخلئ، لینکونه درته شته او راځئ. نو بسم الله کې دا مو وخت دی. تم ہو گئے نہیں ہو گیا شو ہے کوم ځای نه راغلی؟ بوغانان شمشتونه بله خوا دې په کار نه ده؟ ښه زنانه زه وخت دوه وخت صحیح شي خیر اوسي. شینواري ورور وعلیکم السلام. ستړي مه شئ ستړي مه شئ. خیر راغلی. ځه ورور راوړه یو اخلي 2 3 زنانه دي راوړه ورته ورکړه. دا صحیح شو. ځان الله خیر.